2018 کال و چې د انګلیسي ژبه مې پیل کړه. سلام جوړ بخیر، تمر شوی یاست. په دې خبرونه کې به دې خبرې کوو چې څنګه مې وکولی شول چې د انګلیسي ژبه زده کړم یا په انګلیسي ژبه خبرې کول زده کړم. ټول هغه مراحل چې زه ورڅخه تېر شوی یم هغوی به ستاسو سره شریک کړم چې هغه تګلارې چې ما کار باندې کړی وي په توسط عزت باندې یم چې د انګلیسي ژبه تر یو حده پورې په دې ژبه باندې خبرې وکړم. که څه هم د ښوونځي په ټولګیو کې زه لومړی دوهم او درېیم مقام یم، خو ما داسې نه احساسولی چې زه یو تکړه یا ښه زده کوونکی یم یا زه ځان یو لایق زده کوونکی احساس کړم. دا ځکه چې د اقتصادي ستونزو له امله مې نسوی کولی چې د انګلیسي ژبې کورس یا سنټر راپیل کړم. خو په 2018 کال کې مې د بخت یا قسمت ربه وڅرخېدل او وتوانېدم چې د الله په فضل سره د انګلیسي ژبې کورس راپیل کړم. د انګلیسي ژبې په ښوونیز کورس کې مې لومړۍ ورځ وه. داسې احساس مې کوي چې د نړۍ مشهوره پوهنتونونه اکسفورډ یا کامبریج کې مې داخله اخیستې. دا ځکه چې ډېره علاقه مې درلوده او په ذهن کې مې دا وړتیا درلوده چې زه د انګلیسي ژبه زده کولی شم. زما علاقان تر دې ورسېدل چې د انګلیسي ژبې د پیل څخه تر فراغت پورې مې یوه ورځ غیر حاضري هم نه پیلېږي. کله چې د انګلیسي ژبې څخه فارغ شوم، که څه هم ټول انګلیسي بې له یو سیم څخه مې ټوله په لومړي مقام بشپړه کړل، خو د انګلیسي د فراغت څخه وروسته یا د دغه ژبې د دغه کورس د فراغت څخه وروسته مې نسوی کولی چې 2 دقیقې پرله پسې په روان توګه باندې د انګلیسي خبرې وکړم. نو په دې خبرې کوم چې څنګه بیا وتوانېدو چې د انګلیسي ژبې خبرې کولو مهارت قوي کړو. موږ په یو داسې ځای کې کښېنستلو چې یو اکاډمي و، په هغه ځای کې داسې صمیمانه فضا وه. د دغه ځای اوسېدونکي د ډېره پورې انګلیسي ویله. البته دا د پښتو ژبې ویونکي وه، خو دوی یو څو وروڼه وه د انګلیسي څخه فارغه وه. په هماغه ځای کې به دوی ویلی چې راسئ چې د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره ډېر تمرین وکړو. یقینا هغه ځای زه تللم نو په ما باندې ډېر تاثیر واچوي. ما دا خوښوله، دا علاقه مې درلوده چې د یو ډېر تکړه کس سره یا که عادي کس هم زه خبرې ورسره وکړم. یو تر ټولو ښه تګلاره دا وه چې کله به موږ ټولګي ته تللو، ښوونځي ته تللو، په ښوونځي کې مې تفریح پر مهال باندې د دې څخه استفاده کول چې عام صنفیانو ټولګیوال مو دې ته مدعي کول چې ځینې چې راسئ د انګلیسي ژبې محاوره وکړو. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ټولګیوال مو خندله چې تاسو څومره وخت ورکوئ انګلیسي ته، خو ما د دې د خندا پروا نه کوله. نو هماغه و چې موږ دوه زده کوونکي به راتللو، کوم کسانو چې د انګلیسي سره علاقه درلوده موږ به د ټولګي مخ ته درېدلو او بالاخره مو تر ډېره پورې د شنبې په ورځ داسې کار کوئ، د تېرې جمعې د ورځې په اړه فعالیتونو مو خبرې کولې. یوه ټولګیوال مو خبرې کولې په پښتو باندې او مثلا ما په انګلیسي اړولې، بیا ما په انګلیسي د تېرې ورځې یا تېرې هفتې جریان ویلي، او بل ټولګیوال به دا ژباړله. بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله ما وخت پیدا کړی دی د انګلیسي ژبې تکرار کوم. که زه په پښو پر لارې روان یم یا په موټرسایکل یم یا خونه کې یم یا هر ځای زه مثلا فارغ وخت پیدا کوم، کوشش دا کوم چې د انګلیسي ژبې تمرین وکړم. بله مهمه خبر دا وه چې زما د انګلیسي ژبې د زده کړې یو بله مهمه خبر دا وه چې زه د انګلیسي ژبې په منځنیو ټولګیو کې وم چې د استاد د خوا څخه یو کلاس ته معرفي شوم چې هلته به استاد کله کله غیر حاضر دی، نو زه به یې تدریس ته ورسولم. دا زما لپاره تر ټولو ښه خبر و چې زه د انګلیسي کلاس وم. زه ډېر خوشحاله وم، خو خفه په دې وم چې په هغه ورځ باندې به زما څه درس یې د دې ښکارندویي کوي چې ما د خپلې زده کړې سره څومره علاقه درلوده. نو یو لامل دا و چې ما ډېره علاقه درلوده، بل دا چې پرله پسې کوشش مې کوي، بل دا چې ما څومره چې کوم کس چې انګلیسي ژبې لږه ډېرې خبرې کولی شوی، ما کوشش کوي د هغه سره محاوره وکړم. څومره چې امکان لري خپل ځان ته مې دا فضا جوړول چې زه د انګلیسي ژبې خبرې وکړم. او د دې سره سره واټساپ میسنجر دا هغه څه و چې که څه په هغه وخت کې زموږ لپاره نوي وه 2018، خو د هغه وخت هغه څه و چې موږ ورڅخه استفاده وکولی شوی. د ټولګیوال ترمنځ ګروپونه جوړ کړل او د هغوی له لارې موږ میسیجونه کوله، چټ مو کوی او بالاخره بهرني یا د مورنۍ ژبې ویونکي د انګلیسي ژبې د مورنۍ ژبې ویونکي ویډیوګانې مو تعقیبولې او اډیوګانې مې اورېدلې. د هغه څه و چې زموږ د انګلیسي ژبې د خبرو کولو مهارت ته یې ډېر قوت ورکوي. او د دې سره سره چې د 2018 کال راهیسې که څه هم زه په هغه وخت کې زده کوونکی وم، د انګلیسي ژبې د تدریس یا د استادۍ فیل مې راوکړ. د هماغه راهیسې تر 2023 کال پورې د تدریس په برخه کې په وقفه‌یي توګه پاتې شوی یم. خو د دې سره سره لا بیا هم زه وایم چې
زه کله پر یو وخت یا پر یو وخت پیدا کوم نو زه په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم. په دې معنی چې زه د انګلیسي ژبې پر نورو برخو کار کوم. مثلا یو جمله غواړم چې شی ووایم، مثلا پر تلفظ کار کوم، مثلا پر نورو برخو کار کوم. که څه هم زه کولی شم چې مثلا په ساعتونو خبرې وکړم، خو لا هم اړتیا دا ده چې زه په دغه برخه کې باید ډېر کار وکړم. او د دې سره سره په ټولګي کې چې کله موږ سیند ته تللو او انګلیسي ژبه مو زده کوله، هلته موږ سره یو پنسل راسره و او بیا مو داسې یو کار کوي چې مثلا کله به استاد تدریس کوي نو موږ به که په نوي درس کې خامخا د نوو لغاتونو سره مخامخ کېدلو چې هغه زموږ نه وو زده، نو دلته د 2 طریقو زموږ کار اخیستی چې موږ نوي لغاتونه زده کوو. لومړی خو د دې تر مخکې باید ووایم چې نوی درس موږ کتئ. کله چې نوی درس کتئ خپل تر اوسه په ډکشنري کې د لغاتونو معناوې راایستلې، ځینې معناوې کیدای شي زموږ مطابق وي د لغات سره سمون خوري، ځینې کیدای شي نه یو مطابق وي ځکه چې د لغات کیدای شي بېلابېلې معناوې ولري. نو کله چې تدریس وخت رارسېدی په هغه وخت کې به موږ پنسل په لاس کې وو، په قلم په د څپې کوم لغاتونه چې وه، د نوي درس کوم لغاتونه چې وه، هغه مو په نښه کوله. یا استاد به کله چې ژباړه کول د ده خولې ته مثلا ډېر متوجه و خبرو ته، موږ به هغه لغات ورسره پوهېدلو باندې ډېر ورسره محتوا و چې دا لغات دا معنا ده، د خبرو څه معنا اصل. ځینې هغه لغاتونه چې پاته سوي وه زموږ څخه، د استاد څخه پاته سوي وه چې معنا یې نه وه راکړې، هغه به مو په نښه کول. د درس وروسته به بیا پوښتنه کول چې دا لغاتونه څه معنا لري. او یو بل ښه خبره دا ده چې موږ به په سیند کې خورا ښه فعالیت کوئ، ځکه چې کوښښ مو دا و چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړو. که څه هم دا یو بد فرهنګ دی چې په ټولګي کې داسې یو ستونزه شته چې ځینې زده کوونکي کیدلی شي وخاندي چې تاسو ډېر وخت انګلیسي ورکوئ یا ولې ډېرې خبرې کوئ، کیدای شي دا ورته جالب وي، خو په حقیقت کې اصلي خبره دا ده چې موږ باید ونه شرمېږو، ځکه که چېرې دا بده خبرې نو بیخي دا سیند ته باید رانسو. خو اصلي خبره دا ده چې په ټولګي کې داخل موږ په انګلیسي ډېرې خبرې وکړو تر څو زموږ تمرین زیات شي. کله چې زموږ تمرین ډېرېږي نو موږ خپله د خبرې کولو قوت قوي کوو. نو پوښتنه کول، مثلا د سوال جواب کول، دا هغه څه وه چې په انګلیسي ژبه باندې کول. او دا د هغو تګلارو څخه وه چې موږ په سیند داخل کار څخه اخیستی او خپل خبرې مو باندې قوي کولې. او کله کله به مو بیا کله چې ټولګیوال فارغ وخت پیدا کوي نو موږ به یو سیند ته تللو او خپل ترمنځ محاوره جوړول، خپل ترمنځ د خبرو کولو محاوره جوړول. خو بیا هم وایم چې تر ډېره پورې په کندهار کې مخکې وخت کې به پر ګرامر باندې تمرکز کېدی، د کندهار ښوونیزو مرکزونو کې د انګلیسي ژبې اکاډمیانو کې چې تر ډېره پورې زده کوونکي فارغېدل، ډېر کم به یې په خبرو کولو کې قوي وه، نور به یې ستونزې درلودې، خو ګرامر باندې ډېر فوکس تمرکز و. خو په وروستۍ کې باید ووایي چې تمرکز انشاءالله وشتی دی خبرې کولو ته. او ښه خبره دا ده چې خپله ځان ته د دې فرصت جوړ کړو چې تر څو د ټولګیوالو، استادانو، همصنفیانو او نورو سره د انګلیسي ژبې د خبرو کولو مهارت قوي کړو، یعنې دا فرصت جوړ کړو چې خبرې ورسره وکړو. او که هغه هم نه وي تر ټولو اسانه طریقه د خپل ځان سره خبرې کول. ما ویلي چې پر لارې روان یاست، موټرسایکل، پښو، هر رقم تاسو یو فارغ وخت پیدا کوئ د ځان سره خبرې کوئ، په دې معنی چې ستاسو لپاره تاسو خپله ډېر ښه یاست، یعنې د ځان سره مفاهمه کوه، پرې موضوع باندې خبرې کوه. په دې برخه کې تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو خپل د خوښې، که چېرې تاسو فوټبال سره علاقه لرئ دا موضوع ټاکئ، فوټبال باندې خبرې کوئ. فوټبال چې څه دي، مثلا څنګه لوبه ده، په نړۍ کې کومې هېوادونو کې کېږي، کومې سټاران لوبغاړي دي یا مشهور لوبغاړي دي، یا کرکټ سره تاسو علاقه لرئ، یا ټي وي برخه سره ستاسو د خوښې وړ موضوع تاسو انتخابوئ او په هغه باندې خبرې کوئ. دا هم د هغه مراحل وو چې موږ ورسره تېر سوي وو او موږ به علاقه درلوده چې په دغه برخه کې لا هم کار وکړو. یعنې معنا ده چې د یو فرصت نه فرصت څخه په استفاده باندې موږ غوښتل چې تمرین مو ډېر سي او د انګلیسي ژبه مو قوي سي. نو دا هغه تکتیکونه وو چې د انګلیسي ژبې د زده کړې په مراحلو کې ما ورڅخه استفاده ورڅخه کړې ده او د زده کړې تر اوسه پورې زه دا تعقیب وم. په لنډ ډول بیا وایم، د انګلیسي ژبې سره زیاته علاقه، پرله پسې کوښښ او د دې سره په څنګ کې خپل ځان ته د دې فرصت برابرول چې د ځان سره خبرې وکړئ په انګلیسي، د دې فرصت برابرول چې د نورو ملګرو سره خبرې وکړئ په انګلیسي، د ټولنیزو رسنیو څخه مثبته استفاده. دا هغه څه دي چې ستاسو د خبرو کولو مهارت، ستاسو د یوې ژبې د خبرو کولو مهارت لا قوي کوي او ښایسته کوي. نو تمرې چې د دغه مراحلو څخه چې زه تېر سوی یم او ما استفاده ورڅخه کړې ده، تاسو هم دا دې ته ورته نور مراحل طی کړئ تر څو د انګلیسي یا بله ژبه مو ډېره قوي شي.